طالبان وايي پنجشیر کې مو هلیکوپټر تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وايي پنجشیر کې مو هلیکوپټر تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه. طالبان تایید کړي چې دوی یو هلیکوپټر په پنجشیر ولایت کې له تخنیکي ستونزې سره مخ وه او د ملي مقاومت جبهې ادعا یې رد کړي چې ګواکې دوی د هلیکوپټر هدف ګرځولې ده. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته یې بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دغه پیښه کې د هلیکوپټر سپرلۍ ته کوم زیان نه ده اوښتی. له بل خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تېره شپه د پنجشیر په ارزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبان یو M-19 هلیکوپټر وویشته او د 4 تنه سپرلۍ ترې وژلي دي. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.